بغلان ولایت کې د سیمنټي پای جوړونې فابریکې تولید اوس په ورځ کې 22 د برېښنا ستنو ته رسېدلی او دغه شمېرې د پخوا په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې فابریکې سرپرست امیر غلام یحیی بابرزی وایي چې په 1890 کال کې 5600 ستنې او په روان کال کې تر اوسه پورې 3618 ستنې تولید کړي دي چې عاید د افغانستان برېښنا شرکت خزانه ته ورغلی دی. تولید ما خوب است، در شکل نرمال پیش میره، افزایش پیدا کرده است نسبتا در 2 سال 97 و 98 نسبتا در سالهای گذشته. تولیدات ما تقریبا در روزی که در می ماهی که جریان داره قرار داریم نسبتا در قبل تقریبا در روزی 5 الی 6 پایه افزایش شد. در سال 1397 ما تقریبا 5600 و چند اسلحه پایه تولید کردیم و این سال فعلا که تا هنوز ما در رو به 30 سال قرار داریم دیگه 3616 یا 18 اسلحه پایه تولید شده. د دې فابریکې فني کارکوونکي وایي چې دوی 3 ډوله ستنې تولیدوي او غوښتنه کوي چې حکومت د دې فابریکې زاړه شوي ماشینونه ورته نوي کړي څو دوی له دې هم زیاتې ستنې تولید کړي. فني کارکوونکي وایي که د وسایطو تخنیکي ستونزې نه وي کولی شي چې په 3 کاري وختونو کې ستنې تولید کړي. دیگه ما کارگرها کلگی همینجا سر کار است، کار میکنن. مقصد مشکلاتی که ما به حساب داریم یک ذره از توان ما همین ماشینای ما یک کمک کونه شده دیگه. اینمی مشکلات تکنیکی مشکلات های تکنیکی که خود وسایط های ما داره اینمی ها دیگه ما خود ما فعلا در کار هستیم، کار کرده است. ما 6 و 7 وجه حاضری داریم، سر کار میاییم. بیادر روزانه 14 پایه صبح تولید داریم، 13 پایه هم شب تولید داریم. دیگه نمیجه دیگه 50 چند نفر کارگری که هستیم، 26 27 نفر در یک تیم کار میکنیم، 26 27 در دیگه تیم هستیم شب کار. مسئولین وایي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د ستنو یوازینۍ ستره فابریکه همدا ده چې د 9 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو ترڅنګ کله ناکله مرکزي او ختیځ هند لپاره هم د اړتیا وړ د برېښنا ستنې تولید کوي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.